د پیډو او انجینیرینګ یونیورسيټي پېښور ترمنځ په 15 شعبو کې د مشترکه کار کولو لوزنامه. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان او د انجینیرینګ یونیورسيټي پېښور وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر افتخار حسین په لوزنامه لاسلیکونه وکړل. د توانایي او برېښنا دپاره د نگران وزیر اعلی سلاکار ډاکټر CS سرفراز علي شاه د لوزنامې لاسلیک کېدو د دستوري مشر مېلمه و. تفصیلات د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو او یونیورسيټي اف انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي پېښور د سنټر فار انټيليجنت سیسټم اینڈ نیټورک ریسرچ ترمنځ د مفاهمت لوزنامه لاسلیک شوه. پیډو چیف ایگزیکټیو افیسر انجینیر محمد نعیم خان او د یونیورسيټي اف انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي پېښور وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر افتخار حسین په لوزنامه لاسلیکونه وکړل. د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی د منصوبه بندۍ، ترقۍ، معدنیات، توانایي او برېښنا نگران سلاکار ډاکټر CS سرفراز علي شاه د معاهدې لاسلیک کېدو د دستوري مشر مېلمه و. د فیکلټي اف میکینیکل، کیمیکل اینڈ انډسټریل انجینیرینګ ډین پروفیسور ډاکټر سحر نور، د الیکټریکل انجینیرینګ د څانګې چیرمن پروفیسور ډاکټر سید وقار شاه، رجسټرار ډاکټر خضر اعظم خان، ډایریکټر میډیا ډاکټر شمایله فاروق او د انجینیرینګ یونیورسيټي پېښور او پیډو نور سینیر واکمنان په دې موقع موجود وو. د معاهدې مقصد په 15 اهمو شعبو کې شریکه باندې کار کول دي. د چترال په علاقه کې د سمارټ میټرینګ او بیلینګ نفاذ، د وخت نه مخکې د وارننګ ورکولو سیستم، د پیډو لپاره د ټولو مایکرو هایډرو پاور پلانټس دپاره حفاظتي نظام، د خیبر پښتونخوا نیکا یعنی نیشنل انرژي افیشنسي اینڈ کنزرویشن اتھارټي دپاره د فریم ورک نفاذ، د پیډو د پاور پلانټس د وړاندې په اوازو د خیال ساتلو نظام او د پیډو د لارې لرې پرتو سیمو کې د نا استعمال شوي بجلی یا برېښنا د استعمال په فیزیبیلیټي عمل درآمد د لوزنامې په مقصدونو کې شامل دي. د منصوبه بندۍ، ترقۍ، معدنیات، توانایي او برېښنا نگران سلاکار ډاکټر CS سرفراز علي شاه دستوري د خپله وینا کې وویل چې تعلیمي ادارې د ترقي یافته ملکونو په سماجي او اقتصادي ترقۍ کې بنیادي کردار ترسره کوي. دا خبره د ډاډ وړ ده چې د پېښور انجینیرینګ یونیورسيټي جدیده ټیکنالوژي په استعمال کې راولي او د اکیډمو او انډسټرۍ سره په رابطو لرلو د دې صوبې او ملک د امروزه مسلو د حل کولو کوششونه کوي. نگران سلاکار د توانایي نظام، بحالۍ او سیف سیټي په شان ګڼو شعبو دپاره د انجینیرینګ یونیورسيټي پېښور د کردار ستاینه وکړه او د پاکستان د قیمتي کاڼو، قیمتي جواهراتو او معدنیاتو نه په ګټه پورته کولو یې زور راوړو. د کم چې په بین الاقوامي یا نړیوال مارکیټ کې ګاونډي هیوادونه خپل نوم لګولو سره غلط استعمال کوي. د توانایي او برقیات صوبایي مشیر ډاکټر CS سرفراز علي شاه زیاته کړه چې که خیبر پښتونخوا کې د نا استعمال شوو معدني وسایلو نه په خاص توګه د زم ازلا د وسیلو نه که په ساینسي بنیادونو استفاده وکړي شي نو د ملک دپاره ته پوره ګټه وټه ترلاسه کیدی شي. د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن چیف ایگزیکټیو افیسر انجینیر محمد نعیم خان وویل چې
چې دې معاهدې سره به د پیډو په پاور پلانټس د میټرینګ او بیلینګ په طریقې کار کې آسانی راشي او د تکنیکی رکاوټونو یا خنډونو لرې کولو کې به لاس مرسته وشي. د انټیلیجنٹ سیسټم او نیټورک ریسرچ سنټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر ګل محمد خان د ډیجیټلایزیشن لپاره په پورته کړې شوو ګامونو او اقداماتو رڼا واچوله، کوم چې په جدیده طریقه ډیټا راجمع کولو، مؤثر او شفاف طریقې کار لاګو کولو کې کامیاب ثابت شوي دي. پروفیسر ډاکټر ګل محمد خان د سنټر لخوا قومي او نړیوالو ایجنسیو سره د پاکو اوبو ورکړه، د سیلاب او زلزلې په هکله وارننګ سیسټم، سیف سیټي، سمارټ میټرینګ، د بجلی د غلا مخنیوي او د تعمیراتو او ودانو د پرمختګ د کار په لړ کې معلومات وړاندې کړل. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.